أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أغويل فبما أغويتني پسو پدی وجہ چتا گمراہ کړم زه لأقعدن لهم خامخا کینم بدویتا صراطک المستقیم فلا رستا کی چنی غدا قال فبما غویتنی یعنی پدی وجہ تازو گمراہ کلم نستا پنیغا لار کې بکینم او خلق بعد دینی غلارنا اړوما بیا مفسرین وی چې ګورا د ابلیس او د آدم علیه السلام طریقه کې څومره فرق دی ابلیس په الله باندې اعتراض وکړ چې زه تا گمراه کړم سره د دینه چې ابلیس په خپل باندې فسادیو او آدم علیه السلام داغه نه چې کله خدای وشو نو هغه ویل ربنا ظلمنا انفسنا اے رب مونږ په خپل ځانونو ظلم کړی دی د مؤمنانو طریقه هغه دادا چې د ګناه نسبت مؤمنان ځان ته کوي دا کوتاهی زما ده دا خطای زما ده لأقعدن لهم خامخا کینم باز دویتا کیناستل کنایه د لزوم نه یعنی زبور سرا لازم او خطیما صراطک المستقیم پلارا برابر کی صراطک المستقیم صراط مستقیم سورت انعام یوصل ویشتم نمبر آیت مبارکو گورے 127 سورت انعام یوصل شپگشتمو نمبر آیت مبارک کی ویا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا لارا درفستا نیغا قد فصلنا الآیات یقینا موجودا بیانو آیاتنا لقوم یذکرون د پاره د قومو چې فن اخلي او بیا د سورت انعام یوصلو سلور پنځوستمو نمبر آیت مبارکه کې ویا سورت انعام یوصل سلور پنځوستمو نمبر آیت مبارکه کې ویا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یوصل درې پنځوستم آیت او یقینا دا زمال ردا نیغا فتبعوه پسو پدی پسی زیا ولا تتبعو سبلا مزیا پگڑو وڈو لارو پسی فتفرق بكم عن سبیله پس تسنس بکتا سلرا دلار دلانا ذالکم وصواکم به دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې باندې الله
لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ځانو بچ کړئ. ثم لآتینهم بیا بخامخا رازم دویتا من بین ایدیهم د مخکی طرفنا ومن خلفهم د رستو طرفنا وعن ایمانهم د خی طرفنا وعن شمائلهم د ګس طرفنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او تبا بیا نمو می زیاتو د دوینا شکر کون کی. ثم لآتینهم من بین ایدیهم دا من بین ایدیهم دا کنایه دا د ټولو اطرافنا یعنی لأجتهدن فی اضلالهم د دوی په گمراه کولو کې با خ کوشش وکوم پریدم بینا خ کوشش وکوم. او بیا د سورۃ النساء یو سلو نلسم نمبر آیت مبارکه وګوره 119 نمبر آیت مبارکه کې ویا د سورۃ النساء 119 ولا اضلنهم او ولا اضلنهم ها سورۃ النساء یو سلو نلسم نمبر آیت مبارکه کې ویا او خامخا زب گمراه کم دوی لرا ولو منی اللو خامخا بزار زوگانی اچم دیتا خامخا بزامر کم دیتا فلیو بت کن آزان لنامی کٹکوی بدی غگنا دسارو او خامخا زب عمر کم دیتا فلیو غیرن خلق اللہ بدلیو بدی پیدایش دا اللہ ومن يتخذ الشیطان چاچونو شیطان لرا ولی دوست من دون الله بغیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا یقینا تاوان دې پتاوانو ښکارا. من بین ایدیهم من بین ایدیهم د آخرت نه به منکر کوم با ومن خلفهم او دنیا هغه ورتا خیسته کوما دنیا کې به مشغوله کوما وعن ایمانهم یعنی د نیکو کارونو نه به اړوما وعن شمائلهم او د ګس طرفنا یعنی گناهونه دا ورتا خیسته کوما بس گناہ ورته خیسته کم. او ابن عباس رضی الله عنه نقل لی چې من فوقهم دایون ویلا من فوقهم د بارانه ونویل زکا چې رحمتو د بارانه راځي. او علماء ویا لاندې ذکر نکړو ذکر انسان شپږ طرفونه دي کنه نو دکې تکبر دی ها نور دی وجنا لاندې ذکر نکړو ولا تجدو اکثرهم شاکرین تب بیا نمومی زیات د دوی نه شکر کون کی شکر گو شاکرین. او د ابلیس مقصد د آدم علیہ السلام اولاد گمراه کول دي د دې لپاره چې د آدم علیه السلام د وجنه د الله د رحمت نه لري کړل شو او د هم د حسد نو د ویل چې زبستا اولاد هغه به گمراه کوم. او سورت سبا شلم نمبر آیت مبارکه کې وایي
ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ابلیس د انسانانو په باره کې خپل ګمان او رښتینی کو، نو د مؤمنانو د یو جماعت نه سوا ټولو دغو تابعداري وکړه. زبا ګورې نه د شیطان تابعدار څومره دي، بس چې ګوري به د شیطان مني. او چې کومو دعوت رحمانی دی، د الله دعوت دی، د پیغمبر طریقه ده، د قرآن خبره ده، نو هغه نه مني. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، تب بیا نمومي زیاتو د دوی نه شکر کوونکي. په دې کې اشاره ده چې د الله په کتاب شکر وکړي، او د الله د کتابو شکر هغه داره چې خالص د هغه عبادت وکړي. تفسیر خازن کې وایي شاکرین و موحدین، تبا نبیا ممی زیاتو د دوی نه شکر کوونکي. قال الله ورته ویل اخرج منها مذءوما، او زاد دین بد شوه، مدحورا رټل شوه. لمن تبعک منهم، خامخا سوکو چې روان شي تاپسې منهم د دوینا. لأملأن جهنم منکم، خامخا ډک بکړمو جهنم ستاسو نه اجمعین، د ټولو نه اجمعین. خامخا ډکوم با جهنم ستاسو د ټولو نه. قال اخرج منها، دای دوباره د هغه پخرج والا حکم او هغه دوباره راوړو، ځکه چې مینس کې ډیر بحث هغه تیر شو، مباحثه وشو، یا د زیات لعنت او د رحمت نه د وړاندې والی د اعلان د پاره ویلا. یا اول چې کوم پخرج ویلو نو هغه حکم الهی فیصله د الله رب العزت وا، او دلته چې ویلو نو دلته دغه فیصله ناپس کولو هغه مراد دی. یا اول اخرج وتل د جنت نه وتل دی، او دا دویمو دا د اسمان نه را کوزیدل دی. مسئومن یعنی پمانا د سخو عیب جنبت حال شوه. ابن عباس ممقوتن غضبو کړه شوه، لعنت ویل شوه، مدحورا رټل شوه، شړل شوه. لأملأن جهنم منکم اجمعین، خامخا ډک بکړم جهنم استاسو نه ټولو. لأملأن جهنم منکم اجمعین. خدلته علماء مراد د دینه په جهنم کې اچول دي، چې الله وی جهنم کې به واچوم. او بیا علماء د پوی لپاره ویل ک بادشاہ راولګيږي او رعیت ته غوسه شي، او دا ورته ویا زبتا سونا جیلونه بدن راکما. دا مطلب نه نه چې به جیل کې به بیخي ځای پاتې نشي، نه نه، جیل کې به مواچوم. ویا آدم اسکن انت، او اے آدم اوسېږه ته وزوجک ستا بیبي الجنتا په جنت کې. فکلا من حیث شئتما، خورئ تاسو د دې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښه وي. ولا تقربا هذه شجره، منې دې کېږي او دې ونې ته. فتکونا من الظالمین، شیبا دواړه د کمی کوونکو نه. تفسیر قاسمی کې وایي چې د آدم او د حوا بیبي ټولو واقعا تفصیلا دا په سورته بقره کې ذکر شوی دا، چون کې قران کریم په 30 کال کې نازل شوی. څوک د یو ځای نه راتلو اسلام راوړو، څوک د بل ځای نه. نو په دی وجبانه قران کریم کې کله واقعا یو ځای کې ذکر کوي، کله په بل ځای کې. دا د دې د پاره چې اوریدون کې تینا
پاغه خپل موقع باندې واوري او د دین څخه عبرت هغه حاصل کی ابلیس الله د جنت نه ویست او آدم علیه الصلاۃ والسلام او حوا بیبي ته ویل تاسو جنت کې چې کم ځای کې خوراک کوي نو خوراک کوي اوسېږي پکې ویا آدم اسکن او اے آدم اوسېږه انت تو وزوجک او ستا بیبي الجنت په جنت کې علما وی چې په اوسېدلو کې خزه د خاون تابع ده چې کم ځای کې خاون پاتې کیږي نو خزه به ور سره هغه ځای کې پاتې کیږي او خوراک کې خزه د خاون تابع نه ده وجه دا ده کله سړی خوراک کوي کورواله یرجی زما ورته زړه نه کیږي او کله کورواله خوري عبدالمتین الله او سړی وي زما ورته څه نه کیږي زړه ورته نه کیږي نو په اوسېدلو کې تابع ده او په خوراک کې تابع هغه نه ده فکلا من حیث شئتم خورئ تاسو ردینا کم ځای کې چې ستاسو خوښوي ولا تقربا هذه الشجره من دې کېږئ دې ونې ته سورۃ بقره کې موږ په دې باندې تفصیل کړو چې قران کریم بس ونه ذکر کړی دا بیا یې په کې دانه دی ویلي نه په حدیثو کې ردی ذکر شتا چې دا پلان کوي ونه و پلان کوي و سو کې غنم و سو کې زیتون او سو کې پلان کوي او سو کې پلان کوي نه جنا تعین د دې نه دی کله او سورۃ بقره کې ما د شیخ القرآن د شاپور نور الله مرقده حواله ویلې و هغه کې موږ دا ویلو شیخ القرآن وای کداونه سو کې یاد کی پته ورته ولګيږي چې دا پلان کوي ونه ده نو په علم کې په دې باندې زیادت ناراضي او که چاته د دیونی تعین نه معلومه نو په علم کې څه نقصان هغه ناراضي فتكونا من الظالمين پشیبا دواړه د کمی کوونکو نه دا نه چې تاسو به ظالمان شئ او سورۃ بقره کې مونږ په دې باندې تفصیل کړو چې ظلم په معنا د نقصان باندې راځي په معنا د کمی باندې او سورۃ کهف آیت مبارکه مونږ په دې باندې راړولې کلتل جنتین یاتتکلها ولم تظلم منه شیئا یعنی هغه باغ هغه میوه کموله دا نه چې ظلم نه کاو نو ظلم په معنا د نقصان باندې راځي فوسوس لهم الشیطان پسو لمسونو کړو دې دواړو ته شیطانو لیوبدی لهما چې ښکارا کې دې دواړو ته ما وریان هما سوچ پټو دې دواړو نه من سوآتهما د دوی دواړو د بدنونو نه وقال ویل ورته ما نهاکما ندی من کړی تاسو دواړو لرا ربکما رب تاسو ان هذه شجره دې وننا الا ان تكون عملکین مگر چې شی تاسو دواړه دو پرشته او تكونا من الخالدین یا شی دواړه د همیشه پاتې کېدونکو نه تكونا من الخالدین فوسوس لهم الشیطان لمسونه وکړو د دواړو ته شیطان دای ورته کم ټیم کې ویل نو دای ورته په هغه ټیم کې ویل چې کله شیطان تعالی حکم کو چې وزر دی جنت نه اسمانونو نه کوشا نو په دغه ټیم کې رااله او آدم علی السلام او حوا بیبي ته شیطان وکړه لمسون هغه ورته وکړه او بیا موږ سورۃ بقره کې ویلو چې دا سو کو يرجی دا شیطان بیا د مار په خله کې راغیو آدم علی السلام او حوا بیبي ته موږ دا خبره غلطه ده دا خبره ټیک نه ده لیوبدی لهما چې ښکارا کې دې دواړو ته ما وریان هما سوچ پټو دې دواړو نه من سواتهما د دې د دواړو د بدنونو نه سوا ویل کېږي عورت ته
او دې ته سوء ځکه ویلی کېږي چې کله دا ښکاره شي نو په دې باندې انسان څه کېږي خفه کېږي هلکه ګوره تا له دومره حیا نه راځي چې زما مخې ته د عورت هغه ښکاره که نو په دې باندې هغه ملګری خفه کېږي نو ځکه ورته سوء ویلی کېږي او شیطان ورته ویل وقال ویل ورته ما نهاکما نه دی منع کړی تاسو دواړو لره ربکما رب ستاسو عن هذه شجره د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر چې شی تاسو دواړه دوه فرښتې شیطان ورته ویل تاسو الله د دینه منع کړي چې دا ونه خوري داسې نه چې ملائک در نه جوړې نشي او په جنت کې همیشه پاتې نشي نو د ویل زه ستاسو خیر خوایم شیطان دا الله نیم زیات و خیر خواهی ګاڼه چې زه ستاسو ډېر زیات و خیر خوا یم چې ګوره الله ستاسو همیشوالی نه غواړي په جنت کې او زه یې درله څه کوم غواړم دا او ډېر خلک هغه د قرآن او سنت خلاف خبره به کوي او یره جي ګوره موږ ستا خیر خواهي لټو که نه بیا علما وایي چې ګوره آدم او حوا علیهم السلام دواړه غوره نو څنګه ورته ویل چې یره جي ستاسو نه به ملائک به جوړ شي نو علما دا وایي چې یاره یو مطلب دا دی چې ستاسو به ډېر عمر شي ډېر عمر هغه به شي او بعض علما یعنی ملائک به در نه جوړ شي نو خراس کاک ته به بیا حاجت نه وي یا علما دا وایي که انسان هر څومره نیک وي غوره خو د انسان فطرت داره چې هغه دا وایي یاره چې دا ملائک زموږ نه څه دي غوره دي ملائک زموږ نه څه دي غوره دي دا مقصد دی او تکونا من الخالدین یا شی دواړه د همیشه پاتې کېدونکو نه وقاسمهما او قسم وکړو دواړو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا زه ستاسو دپاره خامخا یم د خیر خواهانو نه شیطان د خپلې خبرې د مضبوطوالي دپاره هغه ته په الله باندې قسم وکړ نو قسم یې ورته وکړ او آدم علیه السلام ویل چې داسې څوک به وي چې هغه به په دروغه باندې په الله باندې قسم کوي او بیا علما وایي کم یو انسان چې هغه په خپله باندې رښتینی او بل څوک ورته خبره وکړي او بیا چې لا ورته پکې قسم هم وکړي هغه وایي یاره جي دا به رښتیا وایي نو په دې باندې څه شي خطا شي او کم یو انسان چې دروغجن که نه نو که هلته بل څوک هم ښه رښتیا خبره وکړي هغه وایي یاره چې دا ما ته څه وایه دروغ به وایه نو دا هر یو انسان پورې په خپله باندې دا کار دی نو وقاسمهما او بیا علما وایي د دې آیت د لاندې لیکي چې ابلیس اولنی هغه کس دی چې په الله باندې په دروغ باندې قسم یې خوړلی دا اولنی کس وقاسمهما قسم وکړو دواړو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا زه ستاسو لپاره خامخا یم د خیر خواهانو نه قال هغه ویل په بما غویتنی په سبب د ګمراه کولو ستا ما لره چې تا زه څه کړم ګمراه دې کړم لاقعدن لهم خامخا کینم به زه دوی ته صراطک المستقیم په لاره برابره کې ثم لاتینهم بیا به خامخا راځم دوی ته من بین ایدیهم د مخکې طرف نه چې سړي آخرت کم دی ومن خلفهم او درستو د دوی نه یعنی دنیا کې به ترغیب ورکوم وان ایمانیم د خی طرف نه قرآن ته به نه پرېږدي قرآن ویلی کېږي او خلک منډې کوي بس چې زر زر جماعت نه وځم ولا شیطان یې نه پرېږدي که نه وعن شمائلیم او د ګس طرف نه اوتې بوتې بګتۍ دا ورله ډېر خوند ورکوي دا ورته ډېر ښایسته ښکاره کېږي خو که جماعت کې کېناسته یو 15 منټه نو خارښ پې لګېږي بیا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او ته به بیا نه مومې زیات د دوی نه شکر کوونکي
قال الله ورته ویل اخرج مینا اوزد دینا مسؤومان بس شوی مدهورا رټلې شوی لمن تبعک منهم خامغه سوچ چې روان شي تا پسې منهم د دوینا لاملأن جهنم منکم اجمعین خامخ ډک بکم جهنم ستاسو نه ټول ویا آدم اسکنه د موسیګا انت تو وزوجک استا بیبی الجنت په جنت کې پکولا خوري من تاسو من حيث شئتما د کم زینا چستا سو خوخوي ولا تقرب هذه الشجره من دې کېږي د ونیتا پتكونا من الظالمين شی بدوالا د کمی کونکو نا فوسوسا لهم الشیطان لمسن کړو دې دوال ته شیطان ليبدي لهما چې خار کې دې دوالو ته ما وريانهما چې پټو دې دوالنا من سوآتهما د دې دوالو د بدنونو نا وقال ویل ورتا ما نهاكما ربكما نه دې من کړه تاسو دوال رب تاسو ان هذه شجره دې ونینا الا ان تكون عملکین مگر چې شی تاسو دوال دو پرشتي او تكون من الخالدين یا شی دوال د همیشه پاتې کې دونکو نا وقاسمهما قسم وکړو دوالو ته انی لکما لمن الناس یقینا زستا سر پارا خایمه د خیر خواهانو نا اللهم قوینا فرضاک واجرنا